اوس خو د نوې سلسله شروع سوله چې داسې 10 ورځې بعد یا میاشته بعد به دا ټول مهاجر وځي. یاره سلسله چپه روانه ده، سلسله په دې چپه روانه ده چې ګوره یو سړی و چاته دروازه خلاصه پرېږدي چې پرېښوله چې راننوتي بیا یې پر راواچي بیا یې وټکوي بیا یې وډبوي بیا یې بېعزته کړي. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه راخلاصوله چې دروازه دې راخلاصه کړه بیا دې بېعزته ولې کړله. نو په اول سر کې ولې را پرېږدې؟ په 2000 په 15000 په 10000 په 20000 روپۍ را پرېږدې. هلته زموږ کاروباریان ورته ناست د جام چې غټ غټ تجاران دي دی ښځه په 15000 روپۍ راړی کښنۍ په 10000 روپۍ د لاس ریړۍ ورته نیولې دي. دا عزتمن ملا دا غریب دا بیچاره دا یتیم دا کونډه دا لوی عظیم شخص دی محترم و معزز شخص دی نیم اپریشن یې کړی دی نیم پاته دی روان دی کراچۍ لره په ریډیانو کې نه راړو. څومره عجبه داستان روان ده دې ته چپه غوبل وایي. ګوره زه به تا ته ډوډۍ نه کوم که مې ډوډۍ درته وکړه نو ته ډوډۍ مخکې به زه ستا عزت کوم زه به ستا احترام کوم. صحیح سو له تا دا ګیله نه کوم چې تا ولې ماته ډوډۍ نه تا ماته ولې ډوډۍ نه وکړله دا ګیله نه کوم چې راته ودې کړه بې عزته کوې به مې نه بیا تا ول دروازه ورته خلاصه کړې ده په رقم بهانو باندې روپۍ جن لټوي روپۍ جن عقل لوټ مې کړو تباه او برباد مې کړو. او ځوانه ته ویل مولوي صاحب چې راواوښتم ګړۍ یې لاره څه وکښله ګړۍ یې مرسه وکښله ښځه پرې وځغلي سړی پر بله ځغلي بل واده و را روان و هغه چې کوم بیا د بې د مافې د ناوي موټر و هغه راواوښته 4 موټران پاتې شو. مېلمانه هغه د کوټې هغه د دې ځای ورغلي نارې هغه کیسې هغه دریاوې هغه خوشحالۍ هغه هلته پاتې شو. ښه اوس څنګه کیسه شوله یا خو مې مه در غواړه که مې در غواړې نو بېعزتي خو مې نو مه کوه یاره دونه حق خو در باندې لرم بیا مو ته همسایهګان یو زما لور په دې کور کې ده ستا لور په هغه کور کې ده زما ورور په دې کور کې دی ستا ورور په هغه کور کې دی زما اکا په دې کور کې دی ستا اکا په هغه کور کې دی موږ دوی د سهار په چای کې لا سره یو یو نو بیا ولې دومره ظلم روان دی. اوس بیا په دا نامه باندې څه چمونه وسي په دا نامه باندې به اوس خلک د مهاجرو په نامه د چا کورو له به ورځي بېعزتۍ به کوي کورونه بر اوړي دیوالو بر اوړي د خلکو د ښځو بېعزتۍ به کوي. دا خو د غلو دنیا ده غلو دونه لاس اچولې دا زموږ ملګري دي دفتر لرې خلک راغله چې راغله موږ یې پایې والی کارډ یې ورښکاره کارډ چې ورښکاره کړي بیا خیر شان مې نه کړ چې ټول که اته نه موبایلانو په لکو روپۍ 20-25 لک روپۍ هغه یې ویوړلې چې د باندې ووتلو سره دور سو هغه یې پایې والانو هغه چی شولو هغه غلو. اشنو زه څه چم وکم ما ته دا څنګه را معلومیږي چې ته اصل یې که کم اصل یې ته د رښتیا وې پایې والی چې له ما له پوښتنې حق لري آیا که غلی دي زه څه چم وکم دا زه غلو دا رقم لوټ کم. او بل دلته نږدې کور دی د شپې خلک راله کارډ ماډ ښکاره کړي چې موږ د فلانې ادارې سره تعلق دی نو موږ تلاشي کوو تلاشي چې وکړه بس الله 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 ښځې کوچنیانې وخواته کړلو بس بیا یې ورته ویل چې سر کچ بھی نہیں ہے کچ بھی نہیں ملا اس گھر میں ایک شی نه دی پیدا شوی کور کې بس ولاړو دویم خوشحال زه شکر کړم دوی ګوره چیش له راغلو چې بیا کتل نه سوناسته نه دوی روپۍ نه بټوسته نه شي سبا ولاړو غله ولاړو. صحیح سو ګوره دا څنګه داستان دی تی په دې خبره سر خلاص کړي که ستاسو کور لره یو سړی رالی چې زه د فلاني ادارې سره تعلق لرم اول ویډیو جوړه اول دا خبره ورته وکړه دلته ودرېږه منم ته ادارې والا زما بېعزتي نشي کولی بالکل دا خبرې به نه سره کوو اول به ټلیفون میلاوی چې ټیک ده صحیح ده ته د ادارې والا حق لري زما په کور کې تلاشي وکړې نو بیا زه تا څه فیض نشته د هغې اپلاین کارډونه یې جوړ کړي دا کارډ ښکاره کړي د هغه بعد بیا معلومه شي. نو چې کومو ادارو په نمو غلاوې کېږي هغه دې د دې خبرې پلټنه چې د هغه وکړي ودې ګوري چې وروره دا ولې دا رقم پېښېږي پیدا دي که غله دې پیدا کړي. نو خبره خو دا ده ما درته وویل دا مهاجرو کیمپو کې څومره مجبوره بېوسه په شنه سهار یخ دی داسې یخ دی کشنې بچان دي هغه په لڅې پښو ګرځي په لڅې پښو ګرځي. الله اکبر الله رب العزت به ووایي وایي دا زه ومه په پښو کې مې چوټې نه درلودې تا ولې نه راکولې دا زه وم چې ما د ماښام ګوله نه درلوده دا زه وم چې ما د یو څاڅکي اوبه نه درلودې. واسې د مالدارو خلکو اسیم د الله رسول فرمایي ما په دوزخ کې مالداره ډېر ولیدلس دوزخ ځان خلاص کړئ د نامو د ریا او د شهرت دپاره یې مه کوئ د ویډیو د شیرېدو دپاره یې مه کوئ د الله په خاطر یې وکئ. ورسئ دا خلکو له کلي لره ورسئ زموږ ستا مندې دي خویندې دي سهار وختي بیا دی د خلکو هغې پوډر کوي میک اپ کوي ځې روان دي کالج یونیورسټۍ لره زموږ هغې سهار وختي ډبې راټولوي ځي د څښلو اوبه پیدا کوي
زما به مورې په اوبو پسې به تللي، زما به ښځې په اوبو پسې به تللي، زما به لور خورې په اوبو پسې به تللي. هلته و ما ته د ښځو پیغور راکوي، ته تعلیم نه ورباندې کوې، ته و ما ته اوبه نه راکوې و ما ته ورته تعلیم ورباندې وکړم. اوبه ډېرې ضروري دي که تعلیم ډېر ضروري دی؟ ګورئ په ظاهره د نن ورځې دپاره زما دپاره اوبه ډېرې ضروري دي، تعلیم نه دی ضروري. تعلیم منم فرض دی، خو لیکن تر تعلیم مخکې اودس هم فرض دی، غسل هم فرض دی، صفایي هم فرض ده. ما ته اوبه نه راکوې، د لوږې د مړ کړه زما کښنې کښنې بچیان دي، د لاس رېډیانې ورسره دي، سهار وختي اوبه راوړي، هغه اوبه پر درنې دي، هغه ډېرې دي، 1 ساعت کوي نه ده موږ ترې راشئ تباه مې کړو، برباد مې کړو، خدای مې دغسې تباه او برباد کړه. هر سړی چې دغه تباهي زموږ دپاره غواړي د هغو دپاره موږ غواړو دا تباهي. نو ورسئ مالدارو خلکو د جهنمه ځان خلاص کړئ، د غریبانو لره ورسئ. بیا دا اوس بیا نوې سلسله شروع شوه. ګوره د مهاجرو ما درته ویل مال مه کوئ، د چا کورونه مه ورشئ چې راسه دغه دی دغه دی. پښتانه خو ډېر کمینه، زه پښتون یم نو پښتانه ټوله نه درښیم، کمینه پکې ډېر دی. علیده د 100 روپۍ دپاره دی بیا یوه کور ته درېږي، دا هم مهاجر دی ونیسه، زه په خبر یم. نن ته زما رسوایي کوې، الله به تا د قیامت په ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوا کړي. نن ما ذلیله کوې، الله رب العزت دې د قیامت په ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیله کړي. ما مه کوئ، ما دا خو ورځ د شپې، وتلک الایام نداولها بین الناس. شپې ورځ دي، کله به ته مهاجر یې، کله به زه مهاجر یم، کله به ته ژاړې، کله به زه ژاړم، کله به ته خاندې، کله به زه خاندم. نو ګوره د ژړا څه به غلطه پیدا نه اخلي، سبا به دا ورځ پر تا الله راولي. دی خو هغه د یورپ، امریکا او جرمني او جاپان او لندن ته ځانونه ورسول، ته والله که لاهور ته ورسې. صحیح سلوک دا خو ډېره درنه خبره ده. الله دې پرده وکړي، الله دې پرده وکړي.